الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القران المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأيضا قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الآية. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة فقيل له: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. رواه البخاري والترمذي. أما بعد، زما د ایمان او د کلمې ورونو، زما مسلمانانو ورونو، الله تعالی مو روژه سره زما قبول او منظور کړه او الله تعالی مو ټول حسنات واړه او غټ ټول حسنات قبول وګرځوه. الہ العالمین هغه مشکلات چې څومره مسلمانانو کې دي د روژې مبارکې د عباداتو په خاطر دی الله تعالی پر ټول اسلام باندې آسان کړي او الہ العالمین دي خصوصا په افغانستان کې امن او امان برقرار کړي. الله تعالی د نور د قتلونو او ګناهونو نه دی الله تعالی د امان او رسول ساتي. وروسته له دې نه یو عالم داسې وایي چې دغه په خپله وجود د آدم علیه السلام او زمونږ وجود الله جل جلاله جوړ کړی دی او اصلي صانع او خالق هغه دی چې هغې جوړ کړی دی او کوم څوک چې کوم یو شی جوړوي د هغې ټول هغه مواصفات او صفات چې په هغې کې دننه دي هغې ته ټول معلوم وي. د مثال په طور یو انجینر یو ماشین جوړوي او هغه ماشین کې څومره پرزجات چې دي د هغې سره اطلاق د انجینر سره موجود وي هغه پرې ښه پوهېږي نظر د هغه کسانو نه چې هغو هغه ماشین استخداموي. صانع د انجینر په خپله د ماشین ښه پوهېږي د هغه کسانو نه چې هغو دغه ماشین اخلي او بیا یې ځان ته د ضرورت په لحاظ استعمالوي. دا یو مثال هغه ورکوي، خو دا مثال مجازي دی او الله جل جلاله چې په خپله زموږ او ستاسو وجود جوړ کړی دی او دا کم اندامونه او کم شیونه چې موږ کې جوړ کړي او برابر کړي دي او زموږ جسد دی او روح دی او نفس دی او موږ تاسو پرې حرکت کوو، دا د الله تعالی خلقت دی او هغې خالق دی زموږ او هغې په طبیعت باندې ډېر ښه پوهېږي. نو ځکه الله جل جلاله په دې طبیعت باندې پوهېږي هیڅ وخت انسان ته خطر یا ضرر رسول هیڅ وخت د هغه نشته. اول خدا چې په خپل ځان یې جوړ کړی دی، په خپله یې جوړ کړی، په خپلو لاسونو یې جوړ کړی دی، په خپل قدرت یې جوړ کړی دی، هغې ته دا انسان په خپله باندې ډېر زیات محترم او ورته کریم او ان اکرمکم کریم دی ورته او احسن التقویم په بهترین جوړښت باندې جوړ کړی دی. نو الله جل جلاله ته خپل کوم شی چې جوړ کړی دی او کوم انسان او جسد ورته ډېر زیات محترم دی. خو که انسان ځان سره دومره وپوهېږي چې زه الله جوړ کړی یم او هغه ومني، بعد له هغې نه ورته همیشه دپاره دا خطاب کوي: یا ایها الذین آمنو، تاسو چې ایمان راوړئ. ډېر په محترانه صورت باندې ورته د ایمان نسبت کوي، خو انسان ته دا لازم دی چې خپل صانع او خپل خالق وپېژني. صرف دومره ورته تمه کوي او همدغه ورته حکم کوي او همدغه باندې ورته امر نهي کوي چې صرف ما وپېژنه، شریک را سره مه راوله. نو اوس اصله خبره دا ده چې الله جل جلاله کله انسان جوړ کا او روژه یې راولېږله ورسره، نو الله خپل د لاس و خپل قدرت جوړ کړی انسان هلاکت سره مخامخ دی؟ هیڅ وخت نه، بلکې هغه خالق دی په طبیعت د انسان باندې ښه پوهېږي او د دې دپاره روژه یوه نسخه ده چې باید روژه ونیسي او د روژې نیول د انسان دپاره فایدهمند دی ځکه چې الله تعالی دا تصویب کړې او دا فیصله یې کړې ده چې فرض روژه ورته جوړه کړې، لکه څنګه چې ورته عبادات جوړ کړي، لکه څنګه چې ورته مونځ حج دا ټول جوړ کړي، روژه هم
د ډېرې ولږې سره سره د الله تعالی رحمت دا دی چې انسان باید روژه ونیسي تر څو پورې پاک شي او صفا شي او د هغه په علم کې ده او په خپله ورته زه اجر ورکړم او ما سره یو بهانه جوړ شي. اخو د خپل لاس ماشین بیرته نه خرابوي، هېڅوک یې بیرته نه خرابوي. نو که په دې پوهېدلی چې دې ته ضرر کوي هېڅوک بیا فرض کړی نه وي. که په دې باندې هغه علیم دی چې پوهېدی حج ورته ضرر کوي هېڅ وخت بیا فرض کړی نه وي. عبادات ټول چې فرض شوي دي د انسان د فایدې لپاره او خصوصا روژه چې د دې ټول مشقت او تکلیف سره چې نه خوري د ملایکو صفت غوره کوي ځان ته. نو روژه باندې الله پوهېده نن چې سر خلک بانې کوي زما دا دی داسې دی زه خو معدې تکلیف لرم د فلاني تکلیف لرم. ته به ډېر ښه پوهېږې په دې خپل ځان او هغه چا ته جوړ کړی هغه به ښه پوهېږي ورباندې، بلکې هغه صانع او خالق به یې ښه پوهېده. دا ورسره په هغه اطلاق کې لیکلي دي، په هغه تقدیر کې ورسره لیکلي دي چې روزه فرض ده په دې مؤمن باندې او که تکلیف او ضرر رسولی هېڅ وخت به یې فرض کړی نه وي. په هر صورت باندې کوم آیات شریف چې اول ما اولستلو فمن شهد منکم الشهر، هر څوک چې واجد د شرایطو د دې شو چې روژه دې ونیسي، صغیر زلمی شو، مجنون جوړ شو، مسافر په کور کې شو، ښځه حایضه یا نفاسه وه هغه خلاصه شوه د مرض نه، فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. ولهذا دې د روژه ونیسي چې د روژې میاشت حاضره شوه ودې نیسي. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، د عذر دپاره په خپله الله جل جلاله ووایي که څوک وي مریض او یا تکلیف لري او یا مسافر وي نه یې شي نیولی او یا په بل داسې خراب حالت کې وي چې د هغې تکلیف اضافه کېږي نو بیا دې اخرلو فعدة من ایام اخر، ورځې دې وروسته کړي د خپل ځان لپاره. الله جل جلاله دا حوصله انسان ته ورکوي چې کولی شي چې بیا بل وخت کې ونیسي. بیا په وروسته نیولو کې ستا خپله خوښه ده چې یوه یې ونیسي دوه ونیسي په هره ورځ یې چې نیسي او هر وخت یې چې نیسي. فعدة من ایام اخر، ایام معدودات څو ورځې د شمېر څو ورځې چې خوړلي هماغومره وشمېره هماغومره وخوره، هماغومره بیا روژه ونیسه چې څومره دې خوړلي، که په سفر کې وي که په تکلیف کې وي که په زحمت کې وي هماغومره روژې بیا ونیسه. یرید الله بکم اليسر، الله تعالی تا ته اساني راوړي لکه څنګه چې ما مخکې ویل. ستا د اسانۍ په فکر کې دی، ستا د تصویر په فکر کې دی، ستا د پاکوالي په فکر کې دی. ولا یرید بکم العسر، او تا ته هېڅ وخت تکلیف او زحمت نه راوړي. ولتکبر الله، تا ته چې دومره مهربانه دی نو ته خو هغه یاد کړه الله الله وکړه، ذکر یې وکړه، عبادات یې وکړه. ولتکبر الله ولتكمل العدة ولتكبر الله، هغه ورځې ورته پوره کړه او د الله تعالی یادښت په همدې باندې وکړه. روزه کې که ته الله جل جلاله یاد کړې که یاد یې نه کړې دغه تا چې دغه نیت کړې ستا دا وجود د الله دپاره دی، دغه ټول وجود ستا تسبیح ده، دغه ټول وجود ستا عبادت دی، دغه ټول وجود ته په دې باندې قادر یې چې د الله تعالی په اختیار کې دې ورکړې ولې چې د هغې امر دې منلی. ولتکبر الله، الله تعالی په لویي باندې یاد کړي. لعلکم یرشدون، تاسو به ښایي ښه لار به بیا وځئ او ښه به هدایت شئ او مستقیمه لار باندې به لاړ شئ. بل آیات شریف چې ما اولست هغې کې داسې بسم الله وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، ونیسئ وخورئ وڅکئ تر هغې وخته پورې چې تاسې ته هغه افقونو کې راځي هغه رڼاګانې او ونیسئ ته هماغه افقونو د رڼاګانو په اساس باندې روژه شئ د سهار نه. کله چې د سهار نه روژه شوئ او ومنیوله نو په دې شپه کې تاسو ته هر څه بیا کله چې ورځ تېرېږي روژه او کله چې شپه راځي نو بیا وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، تر سهاره پورې بیا روژه شئ. او کله چې تاسو د شپې یې تاسو به هر څه کوئ، هر څه به خورئ. او رسول صلی الله علیه وسلم کوم حدیث شریف چې ما اولوسته چې زید بن ثابت روایت کوي وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موږ سحري وکړه، یعنې د شپې په اخر وخت کې موږ ورسره رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موږ سحري وکړه، یعنې پیشنمې هم ورسره وکړو. کله چې ورسره پیشنمې وکړو دا حدیث کې داسې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم پیشنمې ته اوچتېده او جګېده. مونږ ورته ویل چې د پیشنمي او د اذان تر وخت څومره وخت و، په مابین د دې دواړو کې څومره وخت و؟ وایي 50 آیاتا، یعنې 10 دقیقې د احتیاط په صورت کې
لس دقیقې 15 دقیقې 50 آیاته چې لس دقیقو کې یا 7 دقیقو کې لوستل کېږي دغومره مسافه منځ کې ورکړې وه نو ځکه وایي 50 آیاتا. بل حدیث کې داسې فرمایي عن انس بن مالک رضی الله عنه قال النبي تسحروا فان في السحور برکه. سحري وکئ ځکه چې په سحري کې کولو کې برکت دی، پیشنمي کې برکت دی. علما وایي برکت د څه دپاره؟ یو خو سبا ته د مادي لحاظ باندې خپل ځان ته غذا برابروئ هغه اچوئ. بل دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو مطابق ټیک شئ په دې کې برکت دی. بله دا خبره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت باید اهل کتابو سره مقابل شي او د هغې په ضد باندې عمل وکړي. د هغوی په روژو کې سحري نه وه او باید تاسو سحري وکړئ د هغوی په ضد باندې. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فصل ما بیننا وبین اهل الکتاب اکلة السحور. زمونږ او د اهل کتابو ترمنځ فرق په دې کې دی چې مونږ سحري کوو او ابو سحري نه کوله او برکت پکې هم دی. حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. د برکت دپاره دی چې هر یو څه د هغه الفاظ وځي هغه الفاظ تر قیامته پورې هماغه تاثیر لري کوم یو چې په هغه وخت زمان کې وو. هر وخت چې تاسو ته سحري وکړئ تاسو ته الله جل جلاله برکت درکوي. که نور هېڅ هم نه وي یو ګوټ اوبه وڅښئ یوه کجوره وخورئ ځکه چې د هغې برکت نه مستفید شئ. او بله دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم منل په خوب کې هم ستاسو باید یاد وي چې سحري د خوب نه راجګ شئ او سحري وکړئ ځکه چې برکت پکې دی. ولې؟ ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سلمة بن الاکوع روایت کوي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم بعث رجلا ینادي فی الناس. یو سړي ته ویل چې اعلان په ټولو خلکو ته چې نن روژه ده. هغې وخت کې د عاشورې ورځ وه. عاشورې ورځ فرض وه د مخکې د روژې د فرضېدو د میاشتې نه. اعلان وکړ هغه څوک چې خوړلې وي هغه دې هم روژه شي بعد د دې نه او هغه چا چې نه یې خوړلې هغه دې هم روژه شي. دلته علما داسې وایي. امام صاحب ابو حنیفه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کسانو ته چې روژه یې نیولې ده یا فرضاً خوراک یې نه دی کړی هغو دې هم روژه شي. هغه کسان چې په دې نیمه ورځ کې خبر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کړ هغه دې هم روژه شي که چې خوړلې بعد د دې نه دې روژه ونیسي. اوس امام صاحب ابو حنیفه دا دلیل نیسي چې نیت د روژې د شپې نه م روا دی د سحر نه م روا دی او تر زوال تر وخته پورې روا دی. ولې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الچي او د قاصد دا اعلان کړی دی چې هغه چا چې خوړلي هم وروسته د روژه شي او دا د نیمه ورځ کې و یعنې تر زواله پورې نیت کولی شي. نور ائمه او نور امامان چې دي هغوی وایي چې نه د شپې نه دې نیت وکړي ځکه د رسول الله دواړه طرف ته حدیثونه دي. یو دا حدیث شو د امام صاحب ابو حنیفه دلیل او یو هغه دلیل شو چې هغوی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې نیت د شپې نه وکړئ. لکه اوس سحري په خپله باندې نیت معنا ورکوي روژې ته جګېږي نو د شپې نه دې نیت وکړي او په دې باندې ټول علما او ټول صحاب او ټول تابعین خیر القرون په دې قانع دي چې نیت ضرور دی په روژه کې باید چې نیت وشي. دلته د دواړو احادیثو ترمنځ تطابق کېږي. هغه تطابق داسې کېدلی شي که چېرته د دې د شپې روژه نیوله او یاد یې نیت دې وکړي خو کېدلی شي انسان د سهو یو خطا سره دی که چېرته روژه یې نیولې نیت یې نه و کړې تر زواله پورې کولی شي چې دا خپل نیت وکړي. دا یې د نیت مسله وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم خبره دا ده چې خلک داسې وایي چې د شپې پاڅېږي یو شي باندې یا احترام د خوب وګوري د شیطان لپاره او یا داسې وشي چې د خپل مېرمنې سره یو ځای شي. غسل ضرور دی او که نه دی چې دا مخکې د پیشنمي نه وشي او که ونه شي د فجر نه مخکې وشي او که ونه شي لکه څنګه چې ډوډۍ وروسته د فجر نه نه خوري اوبه نڅکي دا وشي او که نه. عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کله به چې فجر سحر بشو فجر براوخت نو کله چې سحر بشو وهو جنوب او هغه به جنوب من اهله د خپل اهل سره به هم بستر شوی نو ثم يغتسل بعد هغې نه به بیا غسل کوه ویصوم او هغه به روژه و. یعنې دا روایت شته دی چې وروسته د فجر نه که سړی د خوب نه هر وخت راجګ شو د سهار مانځه لپاره او وروسته شو نو کولی شي چې غسل په هغې وخت کې هم وکړي. بیا عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي د روژې مسایل کې باید پرې پوه شو.
وای کان النبي صلی الله علیه وسلم يقبل ويباشر هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم با مچی کول د خپل امهات المؤمنین هم کول او ويباشر او هغه سره مباشرت هم کول. مباشرت د جما نه نیولې تر نور کارونو پورې خو دلته د جما منع راغلی د روژې په اصل کې دلته صرف مباشرت دې ته دی چې خپله خانم یا خپله میرمن دې کې نیول د هغې نه بوسه اخیستل مچي کول داسې وایي چې ویباشر رسول الله صلی الله علیه وسلم مباشرت کو وهو صائم د خپلو میرمنو سره به یې مثلا غاړې وتې هم کولې مچي به هم ترې اخیستله بوسه به هم ترې اخیسته او عایشه صدیقه فرمایي املککم لاربتي هغه ستاسو د ټولو نه په نفس باندې ډېر زیات حاکم و یعنی دغه مباشرت بوسه کول د دې نه مبزه کېدل چې جماعت یې وشي یعنی خپل نفس ډېر قوي ساته. په دې کې عیني رحمت الله علیه د بخاري شارح چې بخاري شرحه کړې ده او ډېر غټ عالم دی سوري هغه وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حکم سره هیڅوک نشي مالک کېدلی د دې برخې نه چې خپل ځان مالک شي نو فلهذا ځان دې وساتي د دې شي نه د ثواب دپاره د ځان ډډه دې کړي او یا دې دا کار نه کوي. نور علما ورته جواب وایي دوه قسمتو باندې تقسیموي. هغه څوک چې د ځان ملکیت لري او په ځان باندې کولی شي چې نفس کنټرول کولی شي هغه سړی کولی شي د خپلې میرمنې سره مباشرت هم وکړي غاړې هم ورسره وکړي او بوسه هم ترې واخلي. او هغه کسان چې مباشرت کوي او احساساتي کېږي او په یو بل وړاندې ځي د هغې نه او د جماعت هم مبزي کېږي فلهذا هغه سړی دې پرهیز وکړي د دې نه. یعنې خلک په دوو قسمتو باندې به تقسیم شي. همداسې په یو ځینې حدیثونو کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو ځوان راغی ورته ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه د خپلې ښځې سره مباشرت وکړم بوسه ترې واخلم هغه ورته ویل نه دا یې منې که لا بل سړی ورته راغی هغې ته یې ویل چې یو بل و هغې سن یې زیات و هغې ورته ویل چې زه خپلې ښځې سره مباشرت وکړم غاړې ورسره وکړم هغه ورته ویل وایي که ورسره هلته صحابه و پوښتنه وکړه یا رسول الله یو ته دې ویل چې مه یې کوه یو ته ویل چې وایي که وایي چې هغه ځوان و هغې خپل نفس ملکیت نه شو کولی تملیک د خپل نفس نه شو کولی هغې سرشار او د هغې احساسات غالب کېدل او دغه بل چې دی دا پخته سنه سړی و سن ډېر و فلهذا دا نشي کولی دې خپل نفس په خپل ملکیت کې ساتلی شي فلهذا د هغه چا دپاره روا دی چې هغه خپل ملکیت ساتلی شي او هغه چا دپاره حرام دی کوم یو چې د هغې نه مبزي کېږي یو بل شي ته وړاندې ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په باره کې فرمایي ابي هريره رضی الله عنه رب اذا نسي فاكل وشرب فليتم صومه فانما اطعمه الله. څوک په سهو باندې اخري او اسکي که په مړخې کوي که لږ وي که ډېر وي وهم اسکي او هم اخري نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خپله روژه دې تمامه کړي ځکه دې نسیان او دې نه فراموش شوی دی او دې هېر کړی دی روژه دې پوره خپله ونیسي او الله جل جلاله دته میلمستې کړي اطعمه الله د الله میلمستې خوړلې ده نه د خپله اختیار باندې خوړلې ده. نو دا هم که څوک په سهوه باندې څه خوري هغه دې هو که یو سړی په غرمه کې یا په ماسپښین کې احتلام شو یا پوی نه شو او احتلام شو فلهذا دې سړی به غسل کوي او روژه دې تر اخره پورې دې ونیسي د ده روژه نه ماتېږي روژه دې هم ونیسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې لپاره چې دا د هغه مسائلو بل مسائل دا دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عن ابن عباس رضی الله ابن عباس رضی الله روایت کې ان النبي صلی الله علیه وسلم احتجم رسول الله صلی الله علیه وسلم احتجام وینې اوختلې ده د وینې اوختلو لپاره وهو محرم واحتجم وهو صائم هغه په حج کې محرم هم خپل وینې اوختلې ده یعنی ښکار یې لګولی دی موږ تاسو ورته ښکار ویو او په یو ترتیب باندې هغه سلمانیان د سړي وینه وباسي احتجام کوي وهو محرم هغه د احرام په حالت کې هم وینه اوختل روا دي وهو صائم او بل وخت کې دی روژه وینه یې اوښکلې ده دا وایي روا دي. یو بل حدیث د دې لپاره راغلی دی چې هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې دا راروا ده حرام دي
بیا علما دا فیصله کوي چې هغه حدیث منسوخ شوی دی په دې حدیث باندې ولهذا احتجام وینه اوښتل که څوک ډاکټر دنه وینه اخلي که نه یا معاینه کوي نو هغه روا دي نن سبا هغلته ښکرو او نن د سبا د پنس په دلیل د سرنج په واسطه باندې وینه اوښتل کېږي ولهذا د معایناتو لپاره وینه اوښتل هغې باندې روژه نه ماتېږي روا بله دا خبره چې امام صاحب ابو حنیفه وایي ټوله ورځ مسواک ووهئ امام صاحب شافعي وایي چې مسواک تر سهار ووهئ بې وروسته یې مه وهئ ولې د سړي د خولې نه بوی راپورته کېږي او دا بوی په الله باندې ښه لګېږي نو امام صاحب ابو حنیفه ورته جواب دا وایي چې دا کوم بوی چې دی دا د خولې بوی نه دی بلکې دا د نس او د خېټې بوی دی نو د خېټې بوی په خولې پورې تعلق نه لري مسواک دې ووایي چې دا ثواب نه برخورداره شي او مسواک یو بهترین شی دی باید سړی ووایي بل رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سفر ته تللی په سفر کې ورسره نو قال یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الشمس یو ابو هريره ته کې حکم انزل فاجدح لي روژه په سفر کې ورته کوز شه او ماته مخلوط جوړ کړه شربت راته جوړ کړه هغه ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الشمس لمر لا ولاړ دی بیا ورته ویل انزل کوز شه فاجدح لي ماته جوړ کړه شربت هغه ورته یا رسول الله الشمس لمر ولاړ دی بیا ورته ویل چې انزل فاجدح دریم ځل بیا ورته ویل چې کوز شه او ماته شربت جوړ کړه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله شربت هغه کوم شربت او مخلوط چې د غنم بیا واخیستل هغه بیا وټکول او بعد هغې نه بیا پکې اوبه یا پی یا شوده بیا پکې لږ واچول نو هغه دواړو مکس بیا کړل بیا بیا وڅکل یعنې خاص کوم شی نه کوم شربتونه روح افزا او نور شربتونه نه نو غنمو بیا وټکول هغې باندې بیا وخوړل یا رسول الله رأیتم اللیل اقبل منها بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا وڅکه دا مخلوط نو بیا یې خلکو ته دا مشرق دی او د دې مشرق نه شپه راجګېږي اولین سړی باید چې افطار وکړي اولین ځلې باید افطار وکړي نو د اول وخت افطار دا دی چې شپه د هغې دی نه وګورئ چې راجګه شي تعجیل په افطار کې دا بهتر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي مبارکه فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم اصوم فی السفر په سفر کې دی هم روژه وکانه اصوم فی السفر یو سړی ورنه عمر بن اسلمي ورنه پوښتنه کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه په سفر کې روژه ونیسم او عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي دوی به همیشه دپاره روژې نیولې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي که چېرته ان شئت فصم و ان شئت فافطر که چېرته یې وخورئ هم پروا نه کوي او که چېرته یې ونیسئ هم پروا نه کوي د دې نه داسې معلومیږي چې که چېرته سفر اسانه او روژه دې نیولې شوه دا بهتره ده او که سفر په تکلیف او په زحمت باندې یا دا و چې د یو ملک نه بل ملک ته تلې او ورځې اوږدېدلې د 20 ساعتو نه ورځ اوږدېږي افغانستان راځي یورپ ته ځي امریکا ته کله چې ته ځې نو ورځې اوږدېږي ځکه ته به بیا په کم ماښام باندې سړی جنجالي کېږي فلهذا سفر دی روا ده د دې لپاره چې ورځ در باندې اوږده نه شي او ډبل ورځ روژه ونه نیسي نو ځکه چې وصال حرام دی په یو روژې نه په بله روژه باندې نیول سحري به دی برکت دی په دې کې نو ځکه درته وایي چې که سفر کې اساني وه نو روژه ونیسه لکه دې صحابي ته چې ویلي ځکه دا همیش دپاره روژه او که روژه او که تکلیف ونه ورکړي نو بیا مه نیسه که تکلیف ورکړي مه نیسه او که تکلیف ورکړي نه نو ویې نیسه عباس رضی الله عنه ابن عباس رضی الله عنه فرمایي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكليل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكي معظمي تأخذت سفر مالك فصام دير وجوش دقورنا وتا حتى بلغ الكليل يوم منطقة داغيته ورسيد يا ويلاقيته ورسيد أفطر فأفطر الناس چون سفر تکلیف رسول الله صلى الله عليه وسلم روجه ما تکړه دغه سفر کې روجه وخوړه نو ټول خلق بیا روجه وخوړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابي درداء رضی الله عنه فرمایي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې وو او داسې یو حالات جوړ شو چې یو سړی بیهوشه شوی او د روژې نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې دا ولې دا سړی شوی دی وایي ویل دا ځکه چې د دې روژه نیولې دا ورک شوی وایي د دپاره سفر کې خو روژه روا ده یعنې که مشکل وي
سفر کې روزه روا ده دې به داسې دې ترتیب باندې بیا ځان نه بېهوشه کو په روژه باندې د تکلیف او د زحمت او د ګرمۍ نه په لحاظه سفر کې د روژه وخوري. جابر رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فی سفر فرأى زحاما ورجلا قد ضل، نو ځکه یې په دې باندې سورې کړې او خلکو دا روژه نیولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته روژه وخوره، ځکه روژه روا ده په حرج او په تکلیف کې. د دې لپاره دا نشته دی چې ته روژه خامخا ونیسې. انس رضی الله عنه روایت کوي وایي موږ مسافر وو، کله چې موږ ستړي شو او هلته ورسېدلو نو دلته دوه قسمه خلک وو. یو څه صحابه وو، دا په یو غذا کې وو، څه صحابه وو روژه نیولې وه او څه صحابه وو وخوړله. هغه کسانو چې کله روژه وخوړله هغوی لاړه د دابو او د اوښانو او د اسونو خدمت یې وکړ، هغوی ته یې واښه هم راوړل، اوبه یې هم ورته راوړې، خیمې او نور شیان یې هم ولګول. او هغه کسان چې روژه وو نو هغو سوري لټول، سوري ته څملاستل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل چې نن هغه کسانو نیکي ډېره ویوړه، کومو کسانو چې روژه خوړلې ده، ځکه د ډېر ټول خدمت یې هم وکړ. یعنې دوی ته زحمت روژه یې وخوړله دا هم. او یو بل موږ وایي عیب نه کوو په دې باندې، که سفر کې به روان وو، دوه او درې کسه به روان وو، نو یو به خوړه یو به نه خوړه، نو یو بل به عیب نه کوو. د هر چا خپل اختیار او هر چا به خوړه، عیب هم ورته نه وي چې تا ولې روژه وخوړه. یو حدیث شریف داسې دی چې مخکې د دې نه چې وایي چې کله چې یو سړی مړ شي د هغې نه روژه ونیسي که ونه نیسي، یو حدیث داسې دی. خو بیا دا حدیث چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابن عباس رضی الله عنه حدیث داسې دی، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ماتت وعليها صوم فاما فاقضيه عنها، ایا زه د هغې نه روژه ونیسم؟ دا حدیث بیا منسوخ شوی، روژه نه نیول کېږي. هو که وصیت یې کړی و صدقه فطر ورکول کېږي، صدقه فطر دې ورکړي. ان شاء الله بلې جمعې کې به بیا د خیره نورې خبرې کوي. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار.